الرحمن الرحیم. د هاوس اف وزډم د طرفه زه یم عبدالغني خان او ستاسو نن د بایولوژي دویم لیکچر دی. نو امید لرم چې تاسو به زوړ لیکچر چې دی هغه ښه په غور سره کتئ او پوه به پیئ. په زوړ لیکچر کې چې دی مونږ د ساينس په باره کې ویلي وو چې ساينس څه شی دی. د ساينس مونږ انټروډکشن کړی و، په هغې کې بیا د هغې میجر ډیویژن د ساينس شی و چې په هغې کې بایولوژي وه او کیمستري وه، فزیکس و. نو بایولوژي انټروډکشن پکې بیا مونږ کړی و چې بایولوژي څه شی دی، د هغې انټروډکشن مونږ کړی و او د هغې ډیفینیشن کړی و. په هغې کې بیا مونږ د بایولوژي چې دی د هغې میجر ډیویژن مونږ کړی و چې بایولوژي میجر ډیویژن څه دي. نو بایولوژي چې دا د هغې میجر ډیویژن چې و هغه درې و زمونږ سره، چې په هغې کې یو زوالوجي و، یو باټني او یو مایکرو بایولوژي و. او دا نورم دا مین ډیویژن دی د بایولوژي، ځکه بایولوژي چې دی دا یو ویسټ فیلډ دی، یو ډېر بسي فیلډ دی. نو د دې سټډي به دی کې چې څه دي یا د هغې سټډي په اسانه سره نه کېږي. د دې وجې نه ساینټسټ چې دی دا بایولوژي دا بیا فردر ډیوایډ کړې ده، په نور برانچز کې ډیوایډ کړې ده. نننی ټاپک زمونږ برانچز اف بایولوژي دی، په دې کې به مونږ د بایولوژي برانچز چې دی د هغې په باره کې ډسکشن کوو. راځئ چې خپل ټاپک لا راشو. د بایولوژي برانچز مونږ چې څنګه ووایو چې بایولوژي برانچز چې دی هغه ډېر شی دی. په دې کې دا څه مین برانچز دی چې دا مونږ دلته کې نن ډسکس کوو. په هغې کې اولنی برانچ چې دی هغه زمونږ سره سیل بایولوژي دی. سیل بایولوژي څه شی دی؟ نو سیل بایولوژي چې دی یا سایټالوژي ورته هم ویلی شي، دا د بایولوژي هغه برانچ دی چې په دې کې مونږ د سیل او په سیل کې چې کوم ارګانیز دی د دې سټډي کوو. و سیل چې شی دی؟ نو سیل چې دی دا بیسیک یونټ دی د لایف یا سټرکچرل او فنکشنل یونټ دی د لیوینګ تھنګ چې دی دا ټول رغ د څه نه دي، دا د سیلونو نه رغ دي. نو په بایولوژي په کوم برانچ کې چې مونږه د سیل یا په سیل کې دننه چې کوم ارګانیز دی چې د دې سټډي مونږه کوو دی ته سیل بایولوژي وایي یا ورته سایټالوژي. اوس ارګانیز څه شی دی؟ نو ارګانیز چې دی دا سمال دا د ارګن په شانتي، لکه څنګه چې په باډۍ کې ارګن دی، نو دغه شانتي دا واړه سټرکچر دی، دغه شانتي دا سمال سټرکچر دی چې هغه موجود دی په سیل کې. او دا واړه سټرکچر چې دی دا هر یو خپل کار کوي. لکه څنګه چې زمونږ جسم دی په دې کې هر یو سیستم چې دی هغه د ارګن نه تیار شوی دی او هر یو ارګن چې دی هغه خپل کار کوي. نو دغه شانتي په سیل کې دننه چې دی واړه دغه شانتي سټرکچر پرتی او هر یو هغه سټرکچر چې دی هغه خپل کار کوي. او دغه سټرکچر چې دی دغه ته ارګانیز ویل کېږي. لکه مثال په تور مایټوکانډریا شو، نیوکلیس شو، رایبوسوم شو، دا شانتي نور هم دي. دویم برانچ د بایولوژي چې دی هغه نن دی هیسټالوجي. هیسټالوجي از د سټډي اف کمپوزیشن سټرکچر اینڈ فنکشن اف انیمل اینڈ پلانٹ ټیشو. هیسټالوجي څه شی دی؟ هیسټالوجي چې دی دا د ټیشو سټډي دا. سمپلی دې مونږ ویلی شو چې د سټډي اف ټیشو از کالډ هیسټالوجي. د ټیشو سټډي چې دا دې ته هیسټالوجي ویل کېږي. اوس په دې کې به مونږ د ټیشو سټډي کوو، ټیشو کمپوزیشن به ګورو چې آیا دا څنګه رغ دی، د کمپوز په څه باندې دی، د دې سټرکچر څنګه دی، او آیا دا ټیشو کار څنګه کوي، کوم کار کوي. نو هیسټالوجي د بایولوژي هغه برانچ دی چې په هغې کې مونږ د ټیشو چې دی د هغې مونږ کمپوزیشن ګورو، د هغې سټرکچر ګورو او د هغې کار ګورو. اوس دا ټیشو چې شی دی، نو ټیشو چې دی دا ګروپ آف سیل which perform specific function. ټیشو چې دی دا د سیلونو یو ګروپ دی چې هغه په شریکه باندې یو خاص کار کوي. نو دغې ته مونږ ټیشو وایو. بل برانچ چې دی هغه د بایولوژي هغه اناټمي ده. اناټمي چې دی دا د ارګانیزم انټرنل سټرکچر سټډي کول دی. اناټمي د بایولوژي هغه برانچ دی چې په هغې کې مونږ د ارګانیزم انټرنل سټډي وکړو. انټرنل دا څنګه رغ دی، په دې کې سټرکچر څنګه دی، دا انټرنلی کار څنګه کوي. نو دغه سټډي چې مونږ د بایولوژي په کوم برانچ کې کوو هغې ته اناټمي ویلی کېږي. امبریالوجي دا بل برانچ سره بایولوژي دا په دې کې مونږ د امبریو سټډي کوو او دا امبریو څنګه ډیولپ کېږي د دې سټډي کوو. امبریالوجي کې مونږ د امبریو او امبریو څنګه ډیولپ کېږي د دې سټډي مونږ په امبریالوجي کې کوو. اوس امبریو چې شی دی، نو امبریو چې دی د ارلی ډیولپمنټل سټیجز دي. لکه یو نیو ارګانیزم چې دی هغه تیاریږي، ملټي سیلولر ارګانیزم. نو دا د فرټیلایزیشن نه پس زایګوټ رخشي، د زایګوټ نه پس چې دی دا فردر
په مختلف ډیولپمنټل سټیجز نه پاس کیږي او دغه سټیجز چې کم راځي نو دغه په ایمبریو کې زموږ سره راځي د بر نه پورې دغه چې دی دغه ته ایمبریو ویل کیږي او دغه د ایمبریو سټډي او موږ دغه وایو چې د ایمبریو څنګه ډیولپ شو نو دغه ته ایمبریالوجي ویل کیږي د سټډي ته بل ټاپک چې دی برانچ دی هغه زموږ سره ټیکزانومي دی نو ټیکزانومي چې دی دا د بایولوژي هغه برانچ ته چې بده کې مونږه د ارګانیزم کلاسیفیکیشن کو او هغه له ساينټیفیک نیمینګ ورکو وس کلاسیفیکیشن چې شری نو کلاسیفیکیشن چې د ارینجمنت د ارګانیزم په ګروپونو کې او په سب ګروپونو کې د سیمیلریټیز او ډیفرنسز په بیس باندې ارګانیزم د یو شانوالي او مختلفوالي په بیس باندې دا موږ په ګروپونو کې او په سب ګروپونو کې دا موږ ډیوایډ کوو نو دې ته کلاسیفیکیشن وایي او بیا دغه ډیوایډ کول او دغه ارګانیزم له ساينټیفیک نیم ورکول نو د دې سټډي چې دی هغه موږ د بایولوژي په یو برانچ کې کوو هغه ته ټیکزانومي ویل شي بل برانچ د بایولوژي چې دی هغه مارفالوجي دا نو مارفالوجي کې مونږه د ارګانیزم سټډي کوو د ارګانیزم کا څنګه سټډي وکاو د ارګانیزم پام وګورو چې دا کم قسم والے د دې شیپ څنګه دی او د دې سټرکچر څنګه دی نو دا چې دا مونږه په مارفالوجي کې د ارګانیزم سټډي کوو پامي ګورو شیپ ګورو او سټرکچر ګورو فزیالوجي نو فزیالوجي چې دا د بایولوژي هغه برانچ ته چې بدی کې مونږه د ارګانیزم مختلف پارټس چې هغه مونږه سټډي کوو چې آیا دا څنګه کار کوي او بدی کې چې کم اکټیویټیز یا کم پروسیسز بدی کې کیږي آیا دا څنګه کیږي لکه لیوینګ ثینګز دی فار ایگزامپل هیومن بینګ شو انسان چې دی بدی کې هر یو پارټ چې جدا جدا کار کوي او دغه پارټ لکه ایزان یو پارټ ته هند دی فوټ دی دا ځان یو پارټس دی نو دا پارټ چې دا آیا دا کار څنګه کوي نو دا مونږه د بایولوژي په کم برانچ کې چې دا مونږه سټډي کوو هغه ته فزیالوجي ویل کیږي بل برانچ د بایولوژي چې دی هغه پیلنټالوجي دی پیلنټالوجي چې دی نو دا د پاسل سټډي دا پاست ارګانیزم مخکې چې کوم ارګانیزم وو او د هغه کم پاسل چې دی هغه باندې شپې د ځمکې د سرفیس د لاندې او پاسل چې جاول پاسل جو بیجنو نو پاسل چې دی دا ډیډ ریمین دی under the surface of the earth د ځمکې د سطحې د لاندې چې کم ډیډ ارګانیزم چې دا باندې شوی او په دې باندې بزرګاو کلونه وخت په واړی نو دا پاسز ته بدل شي نو دغه پاسز سټډي چې مونږه د بایولوژي په کم برانچ کې کوو د تا پیلنټالوجي وای او دا پیلنټالوجي چې دا پر در بیا ډیوایډ شو دی دوا ټایپس تنور یا دوا نور برانچز ته ډیوایډ شو دی یو د فیلیو باټنی او بل د فیلیو زوالوجي پیلیو باټنی چې دا د پلانټ پاسل چې موږ سټډي کوو نو دیتا پیلیو باټنی ویل کیږي او پیلیو زوالوجي چې دا چې د انیمال د پاسل سټډي کوو نو دیتا پیلیو زوالوجي ویل کیږي بل برانچ دی هغه بایوټیکنالوجي دی نو بایوټیکنالوجي چې دا د ارګانیزم د استعمال سټډي دی چې آیا د ارګانیزم یا د ارګانیزم کا سب پروډکټ دی دا د انسان د پیدې او د انسان د خدمت لپاره یا د انسانیت لپاره استعمالول چې آیا دا ارګانیزم څنګه مونږه د انسان لپاره چې دا مونږه استعمال کو چې دا انسان لا فائدہ ورکړي نو بده کې زیات تر مثال په تور باندې لکه انسولین دی نو دغه انسولین و غیره دا چې دغه تیارېدل نو دام د مایکرو ارګانیزم په ذریعہ سره کیږي باغې کې مایکرو ارګانیزم چې دی هغه د انسان د پیدې لپاره استعمالي چې هغه دغه ویکسین او دا تیار کړي یا نور دغه شانتي ارګانیزم چې دی یا چې دغه سفرارک تیارې نو دغه د انسان د خدمت لپاره یا د انسان د پیدې لپاره استعمالول او دغه استعمال چې دای کې به موږ دا سټډي کوو چې آیا دا به څنګه استعماليږي نو دغه ته بایوټیکنالوجي ویل کیږي بل برانچ د بایولوژي چې هغه جینیټکس ته نو په جینیټکس کې موږ سټډي کوو د کریکټر د ټرانسمیټ کېدو چې آیا کریکټر چې دا څنګه ټرانسمیټ کیږي د پیرنټس نه اپ سپرینګ ته سزي صحیح وړي څنګه ټرانسمیټ کیږي نو دغه کریکټر چې دا د پیرنټس نه اپ سپرینګ ته ټرانسفر شي نو دغه ته مونږه هیریډیټي وایو او دغه د سټډي کولو ته د مونږه جینیټکس وته وایو نو په جینیټکس کې په دې سره مونږ چې د مختلف ارګانیزم چې هغه جینیټیکلی موډیفاید کول هم شو لکه مثال په تور دلته کې اوس کرابس چې د کرابس کې زیات تر کرابس چې جینیټیکلی موډیفاید شو دي
نو دغه شانتي دغه جینز چې د دې سټډي کول او دغه ترانسمیشن چې دا کریکټر سی شی وړي او یا دا کریکټر څنګه ترانسمیټ کیږي د پیرنټس نه اپ سپرینګ ته نو دغه سټډي چې دا نه دا مونږه په جینیټکس کې کوو بدی کې لکه مثال په تور مخ کې چې دی نه هغه به بیګمای چاول چې ته مونږ وایو بیګمای رایس چې کوم نو هغه به مخ کې کېدل خو هغه به لګو او دغه دغه چې دی سټیم چې دا به ډیر زیات کچو نه دی وجه نه هغه ارتاویدل په اسانه سره بیا ساينټیست چې دی نو هغه بای ټیکنالوژي والا هغه داسې حساب وکړو چې دغه جینیټکس انجینیر چې دی دا راوستل او جینیټک انجینیر چې دی نو هغه د دې دا جین چې دی دا سټډي کړل او دغه جین چې دی دا موډیفاید کړل نو دا غي نه نور جین والے چې دی هغه راځي تیار کړل چې هغه لکه مخ کې یو پټیو چې هغه ډیر زیات پیداوار کړي لکه مخ کې یو پټیو باغې کې با لوکوټ کېدل دا رایس په کې لوکوټ کېدل نن سبا هغه پټی چې دی باغې کې دغه چاینا رایس چې دی موږ هغه چاینا وترته کې وایو په پښتو کې موږ را چاینا اوریجن دي نو چې موږ وکړو دا جینیټیکل موډیفاید دي نو هغه اوس نن سبا چې ډیر زیات پروډکشن کوي او بل دا دی چې ریزिस्टنس هم شو کوي بیماریانو ته نو دغه مونږه په جینیټکس کې مونږه دغه سټډي کوو بل انټمالوجي نه انټمالوجي چې دا د انسیکټ ساينټیفیک سټډي دا چې انسیکټ مونږه په بایولوژي په کوم برانچ کې مونږه سټډي کوو دغه ته انټمالوجي ویل کېږي او په انټمالوجي کې مونږه انسیکټ چې د دې سټډي کوو چې آیا دا انسیکټ چې دا ژوند څنګه تیری دا سوشل انسیکټ نه اسبل انسیکټ نو د دې دغه سټډي چې دا مونږه په انټمالوجي کې کوو بل برانچز د بایولوژي چې موږ سره بل برانچ ته هغه فارماکالوجي دی او فارماکالوجي کې مونږه د ډرګ چې دا غي ساينټیفیک سټډي کوو چې آیا د ډرګز څه افیکټ شته په هیومن باندې باندې څه افیکټ شته او کنيشته په هیومن باندې باندې یا په هیومن باډي کې څه اکټیویټیز کیږي لکه میټابولیک ریاکشن کیږي یا میټابولیزم کیږي نو آیا دا ډرګ کومګه خورو یا دا ډرګ یو هیومن بیگ لمون ورکول آیا د دې باندې څه اثر شته او کنيشته نو بایولوژي چې دا نور هم ډیر شي برانچز دي خدا به کې مین برانچز او چې دا مونږه نن تاسو سره ډیسکس کړ نو امید ساتم چې تاسو به خپه شئ او که څه کمنټ سي یا څه کوېسچن نو تاسو زمونږه واتس اپ پیج باندې یا زمونږ په لینک باندې تاسو سره رابطه کولای شئ